السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. کچېرې زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او د بیل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. اوس راځو په کانکټینیټ فنکشن یا کانکټ فنکشن باندې کار کوو چې څنګه موږ کولی شو چې دوه ټکس د دوه سلو ټکسونه سره یو ځای کړو. سل د یوې خانې ته سل وایي، مثلا د دې دوه سلو یا دوه کلامونو سطونونو مثال ټکسونه سره یو ځای کوو. دلته مثال دا دی ټکس نیم، دلته لیکلي چې لاست نیم، مثال دا او دا سره یو ځای کوو په فول نیم کې. اول ورته چې مساوي په هر فنکشن کې باید تاسو مساوي د هر څه نه لومړی مساوي ټایپ کړئ، بیا ورته ولیکئ چې کانکټ. ګوره دا کانکټ دی. اوس راځو ورته چې دا ټکس لومړی خانې د ا دوه د بي دوه سره دا کانکټ که کاما د دواړو په منځ کې دلته کاما ورکوو. ګوره دلته متوجه اوسئ چې مثال کاما ده، بیا ورته قوس بند انټر. دا د یو طریقه شوه. بله طریقه دا ده چې مثال تاسو ورته چې مساوي کانکټینیټ فنکشن نیسئ، دلته دا نیسئ ډبل کلیک کوئ په دې باندې. ګوره اول ټکس نیسئ د 3، بیا راځم ورته یم چې کاما ټایپ کوم. مثال دا کریټیریا یو کریټیریا شو، یو سل شو، بیا ټکس شو. دویم ټکس نیسم ورته یم چې دا قوس بندوم په دې شکل. اوس راځو همدا کار موږ په درې طریقو باندې دلته ترسره کوو. مثال بل د ام پرسنټ په واسطه ترسره کوو. ام پرسنټ ګوره دلته موږ راشو ورته چې مساوي، ورته چې دا ټکس ام پرسنټ یا اینډ علامه. اوس لومړی بدون د سپیس د کانکټ کولو څخه دا عملیه ترسره کوو، وروسته بیا سپیس سره یو ځای کوو. اوس که سپیس سره یو ځای نه کړو نو دا دواړه یو ځای کوو، انټر کوو. نو ګوره دا دواړه په منځ کې سپیس نشته، نو د دې لپاره باید موږ سپیس ور اضافه کړو، ور زیات کړو په دې کې، په دې فنکشن کې یا فورمولا کې. اوس راځم ورته یم چې A5 کانکټ، بیا ورته کوټیشن په منځ کې، ځکه چې ټکس دی کوټیشن په منځ کې سپیس، بیا ورته یم چې بیا کانکټ که ده. اول ورته یم چې A5 کانکټ که د سپیس سره، دلته ورته یم چې د سپیس سره کانکټ که، بیا راځم ورته یم چې ان د دې سره بیا ورسره دا کانکټ که. ام پرسنټ علامه دې ته ام پرسنټ علامه وایي، دې ته په خپله ام پرسنټ وایي، خو موږ د اینډ هم زیاتره خلک د اینډ په نامه هم پېژني. دا انټر کوو. ګوره اوس د دې ترمنځ د سپیس هم راغی چې مثال څنګه سپیس مخکې سپیس. تاسو کولی شئ چې مثال د دې سپیس په ځای ډاش یا بل تور ورکړئ. تاسو د ام پرسنټ علامې په واسطه مختلف ټکسونه سره یو سل ته راوستی شئ. اوس ورته یم چې مساوي، دلته نیسم چې لومړی شپږ کانکټ که، بیا ورته یم چې د ټکس په منځ کې د دې لپاره نیسم چې دا ټکس دی په خپله کوټیشن په منځ کې، کوټیشن وبخښئ ټکس نه کوټیشن په منځ کې نیسو، ټکس د کوټیشن په منځ کې نیسو. اوس مستیا چې ډش مې ورکړم مثال، بیا ورته یم چې اینډ، بیا دا علامه دغه بي شپږ نیسم، انټر وهم. ګوره دې ترمنځ داسې یو ډش راغی. کله چې تاسو دا که دلته راشئ، دا ګوره فورمول دی، که داسې دې نه کاپي کړئ، کاپي، او دلته راشئ ورته پیسټ. ګوره دلته باید شم نه وي. نو که تاسو راځئ دا ټکس راولئ بل ځای ته، نو ورته چې کاپي، دلته راشئ ورته چې پیسټ، مثال پیسټ کوئ. دا ګوره پیسټ از ویلو. اوس دا ویلو تاسو ونیو، ګوره دې سره فورمولا نه راځي. اما دلته ګوره دلته فورمولا ده چې مثال دا یې کانکټ کړی، دلته په خپله ټکس راغی. نو دا د کانکټینیشن عملیه یا کانکټ عملیه یا د ام پرسنټ په واسطه باندې دوه ټکسو یو ځای کول یا د دوه څخه زیات ټکس یو ځای کول، نو دا عملیې په واسطه تاسو کولی شئ. الله تعالی دې وکړي چې دې درس څخه تاسو پوره اندازه سره ګټه پورته کړې وي. که مو دا ویډیو خوښه وي نو لایک یې کړئ، خپل وړاندیز د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ، دا ویډیو د خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم د دې ویډیو څخه ګټه پورته کړي. ستاسو څخه نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره وئ.